بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب التیمم. باب دی په بیان د تیمم کې. نن زمونږ د مختصر القدری دویم درس دی. مصنف علیه الرحمه ذکر د طهارت ختم کو په اوبو سره بیا شروع کا د ذکر د تیمم باندې، ځکه چې کله اوبه نه وي نو بیا تیمم وهل وي، نو دای خلیفه دی ځکه یې دلته ذکر کا. نو دلته به په دې باب کې مونږ ته مصنف د تیمم طریقه ښیي او ورسره نور مسائل به مونږ ته ښیي چې تیمم کله وهل کیږي او په څه باندې وهل کیږي او څو ضربه دي، دا ټول به مونږ ته ښیي. فرمایي ومن لم یجد الماء، څوک چې اوبه نه مومي، مونده نه کي اوبه او دی قدرت لرلو په اوبو باندې خو اوبه نشته، او وهو مسافر، حال دا چې دا مسافر دی، او خارج المصر، او یا د ښار نه بهر دی، بینه و بین المصر نحو میلین، او د او په مابین د اوبو کې دومره فرق دی، یعنی 1 میل دی او اکثره یا زیات د دینه. او کان یجد الماء، یای مندک اوبه، الا مگر انه بشک دا مریض ناجوړوي، یعنی اوس دلته دا بیانې خوبه خوی ورسره شته خو دا بیمار دی، او یا فخاف یریدو ان استعمل الماء، چې استعمال کی اوبه نو اشتد مرضه، نو سخت بشي بیماری ده. او خاف الجنوب، او یا یریدو جنوب، ان اغتسل بالماء، که غسل وکي په اوبو باندې نو یقتله البرد، نو قتل بکی دلر د یخنی، او یمرضه، یا بی بیمار کی نو فانه یتیمم بالصعید، نو دا به تیمم وهي په خاوره باندې. نو دا د سر د عبارت نه والی دلته پورې دا مونږ ته ذکر که. اوس یو کس دی هغه اوبه مونده نه که او هغه قدرت لري د اوبه استعمالولو، او هغه مسافرو، یعنی بهرو د ښار نه او د په مابین کې یعنی 1 میل فاصله وه یا زیاتو، یو خدا مسله شوه. دویم دا چې اوبه یې مونده که اوبه ورسره شته خو دا بیمار دی، او دا ته دې نه یریږي چې زه دا استعمال کمه نو زما بیماری به زیات شي. یا یو کس جنوب دی، هغه وایي چې زه په دې باندې غسل کوم نو زه به په دې یخنۍ د لاسه زه به مړ شم، او یا دا چې زه به نور زیات بیمار شم، نو دا به بیا څه کوي؟ فانه تیمم، دا به تیمم وهي بالصعید، په خاوره باندې، په خاوره باندې به دا تیمم وهي. نو دا خدا شو. اوس مونږ ته ښیي چې تیمم څو ضربه دي، څو ځل به ته لاسونه وهي. والتیمم، تیمم چې دی ضربتانی، 2 ګزاره دي، یعنی 2 ضربه دي. یمسح باحداهما، مسبه کوي یو د دواړو وجهه مخ خپل، وبالاخرى، او په بل یدیه دواړه لاسونه الی المرفقین، تر څنګلو پورې، یعنی 2 ضرب دي، په یو ضرب په مخ مسح کی او دویم ضرب باندې به دواړه لاسونه تر څنګلو پورې به دا مسح کی. نو تیمم کې چې دي دا 2 ضرب دي. یو ضرب چې دی دا د مخ د پاره دی، یعنی ضربتان یمسح باحداهما وجهه وبالاخرى یدیه الی المرفقین. وی تیمم چې دی دا 2 ګزاره دي، مسح به کوي یو د دواړو مخ خپل او بل دواړه لاسونه تر څنګلو پورې، دا د تیمم طریقه ده. او چې کله دا لاسونه
د خاوره باندې ووهي نو هغه نه پس به دا دواړه لاسونه داسې خپلو کې لږ وڅنډي بیا هغه نه پس به دا په مخ راکاږي ځکه چې ډېره خاوره نښتې وي چې دا ترې نه لږ دغه شي. نو والتیمم اوس که یو کس وایي چې زه صحیح د تیمم، نو اوس د تیمم د جنابت او د حدث نه، یعنی یو کس یو حدث اصغر دی بل اکبر دی، اصغر چې بیا اودس وي، اکبر چې غسل کې وي، نو د دې دواړو کې اوس فرق شته او که نه، که دواړه یو شی دي دواړو له به یو تیمم وایي. نو دلته فرمایي چې والتیمم تیمم فی الجنابت د جنابت نه، والحدث او د بیا اودس نه سواء برابر دی، یعنی برابر دی څنګه چې د حدث نه، یعنی یو کس اودس په ځای تیمم وهي اوبه نشته، او یو کس یعنی لامبلو په ځای تیمم وهي اوبه نشته، نو دواړه به یو رنګي تیمم وهي. نو اوس مخکې فرمایي چې په کم اشیاو باندې تیمم جایز دی او په کم اشیاو باندې جایز نه دی. فرمایي ويجوز التیمم، جایز دی تیمم عند ابي حنیفه و محمد رحمهم الله. امام ابو حنیفه رحمه الله، امام محمد رحمه الله فرمایي چې جایز دی تیمم بكل ما كان من جنس الارض، په هر هغه شی باندې هغه جنس د ځمکې نه وي، د جنس د ځمکې نه وي، نو په هغه باندې تیمم کول دا جایز دی. امام ابو حنیفه، امام محمد رحمهم الله دا دواړه مبارکان فرمایي څه شی وي. اوس فرمایي چې کالتراب، لکه خاوره شوه، په خاوره باندې ته تیمم وهلی شي، والرمل او په شګه باندې هم ته تیمم وهلی شي، او والحجر او په کاڼي باندې هم، والجص او په گچ باندې، گچ دا په دیوال کې چې کم سوري مري شي هغه سپین غوندې وي، نو هغه د گچ ویل کېږي، نو په دې باندې هم ته څه شی کولی شي، تیمم وهلی شي. والنورت او په چونه باندې هم، والکحل او په رانجه باندې هم، والزرنیج او په تارکول باندې هم ته تیمم وهلی شي. نو دا خو د امام ابو حنیفه رحمه الله، امام محمد رحمه الله دی فرمایي د دې اقوال شو. اوس وقال ابو یوسف رحمه الله، امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې لا یجوز، جایز نه دی تیمم وهل، الا مگر جایز دی بالتراب، په خاوره سره، بالتراب په خاوره سره وی جایز دی په خاوره سره، او ورپسې والرمل همدکه رنګي په شګه سره وی تیمم جایز دی خاصتا. وقال ابو یوسف رحمه الله لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصتا. امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې تیمم چې دی وی دا جایز نه دی، وی څه دی وی دا جایز نه دی، مگر جایز دی په خاوره او په شګه باندې صرف. او اوس مخکې فرمایي چې والنیت فرض فی التیمم، او نیت فرض دی په تیمم کې. تیمم کې چې د نیت نه وي نو ستا هغه تیمم نه کېږي، نو تیمم کې نیت چې دی دا فرض دی. او مستحبة فی الوضوء، او مستحب دی اودس لپاره، یعنی تیمم د پاره چې دی د نیت کول فرض شو، او اودس کې چې دی نیت چې دی هغه مستحب دی. وینقض التیمم کل شیء ینقض الوضوء، وی هر هغه شی چې ماتون کې، یعنی ماتی تیمم لره، کل شی هر هغه شی، ینقض الوضوء چې ماتی اودس لره. نو موږ ماتون کې د اودس لره، یعنی چې هغه اشیاء چې اودس لره ماتی، موږ په تیر درس کې ویلی وو چې په ډکه خوله قی کول، مخکې وروستو نه باتلل، قی زوه زیړې اوبه د خپل ځینه جاري شي، یعنی سایل شي، تجاوز وکړي. نو دا څومره اشیاء چې مونږ بیان کړیو د اودس ماتي دپاره، نو هر هغه شی چې اودس ماتی نو هغه به تیمم هم ماتی. خو وینقضه ایضا، همدکه رنګي ماتی رؤیت الماء، کتل د اوبو لره، اذا قدر على استعماله، چې کله قدرت لري د په استعمال باندې، یعنی ته قادر وي د اوبه په استعمالولو باندې، نو ستا تیمم مات شو.
نو اوس ماتون کې د تیمم لره په څه شي باندې تیمم ماتي نو هر هغه شی چې اودس لره ماتي هغه تیمم ماتي. خدا خبره میاد ساتي چې اوبه نو تا تیمم وهله اوبه دی وکتل نو ستا په اوبه کتلو باندې هم ستا تیمم چې دی هغه ختم شو. دا په هغه وخت کې ختمیږي اذا قدر على استعماله چې کله ته قدرت لري د په استعمالولو باندې تقادر وي نو ستا تیمم مات شو ته بس شي کې تبا اودس کې. اوس فرمایي چې ولا يجوز التيمم تیمم جائز نه دی الا مگر جائز دی بصعید طاهر په پاکه خاوره باندې په پاکه خاوره باندې به څه شي کې تیمم به وهي. اوس فرمایي چې ويستحب مستحب شي دی لمن دا هغه چا د پاره لم یجد الماء چې موندن نکیوبه وهو يرجو او د امید ان یجده دا به مندکی دی وبلره فی آخر الوقت په آخر وقت کې نو ان یؤخر الصلاه الى آخر الوقت نو دا به مؤخر کوي منزل را آخر وقت کې. نو دلته فرمایي چې مستحب دادا چې یو کس وب مندنه کوي یستحب لمن لم یجد الماء وهو يرجو ان یجده فی آخر الوقت ان یؤخر الصلاه الى آخر الوقت. مستحب دی دا چا د پاره چې مندنه کې وب دا امیدو چې زبا آخر وقت کې دا اوبه مومما اوبه به ماته ملاویږي نو دا به دا موز چې دی اول وقت نه آخر وقت راوړي نو دا دې ته پاره مستحب دی. نو فإن وجد الماء کموندی که اوبه نو توضا وصلا او دستی وکي موز دی وکي و الا او کموندی نه که د ګمان خو چې اوبه به راځي زبا او دس کوم کموندی نه که نو بس آخر وقت تیمم بس تیمم دی وهي. نو مستحب دی دا غچا د پاره چې هغه دا امید لري چې آخر وخت کې به زوبه مومم نو اب صبر کوي دا مزبره ولی آخر وخت نو که آخر وخت مبرانه ده نو بس تیمم دی وکي او مز دی وکي. ها اوس یو کس په زړه کې به دا راځي چې تیمم کې به صرف مونږ یو مز کو څومره مانځه به کو نو دلته اوس د وضاحت هم کوي ويصلي بتيممه او موز به کوي په تیمم باندې ما شاء من الفرائض والنوافل چې څومره خوښه وي یعنی چې څومره غواړي د فرایض او د نوافلونه ادا وی قضا څومره منځونه دي دا کولی شي په دې تیمم باندې. ها ويجوز التيمم او روادي تیمم یعنی روادي تیمم د پاره. ها ويجوز التيمم للصحيح المقيم او جائز دی تیمم للصحيح د پاره د صحیح المقیم چې هغه مقیم وي صحیح وي او مقیم وي فی المصر او په خار کې هم وي. دا په هغه وخت کې اذا حضرت چې حاضر شي جنازه حاضر شي خو الولی غیره او ولی بلوي غیر د دینه یعنی دا کس ولی نبی. نو دلته فرمای و یجوز التیمم دلتنا والولی غیره پوری صورت د مسلې دا دی. دلته دا فرمای چې هغه کس ته پارم تیمم کول جایز دی چې دا کس صحیح وي یعنی بیمارم نوي یخنیم دومره نوي چې دا اودسو کې دا بیمار شي یا بیمار دا سینه بیماری چې نورم په بیماری دام نوي چې دا پدی باندې اودسو کې دا مړکی نه. دلته اوس دا فرمایي چې تیمم جایز دی ته صحیح د پاره المقیم چې مسافرم نه مقیم خپل ذکر دی فی مصر په خار کې دی دا په هغه وخت کې تیمم ورته جایز دی چې اذا حضرت جنازه چې حاضر شي جنازه او ولی د غیر وی یعنی بل کس د ولی وی دا کس چې دی دا ولی نه وي نو دی د پاره جایز دی. دا په وخت کې چې فخاف يروي ان اشتغل بالطهاره چې دا مشغول شي په طهارت کې یعنی کدا اودس کینو ان تفوته صلاه الجنازه نو دا چې فوت بشي موز د جنازي دینه فوت کیږي نو فله بس دل رشته ان یتمم چې دا د تیمم وهي او یصلی او دا جنازي موز دی وکي. صورت د مسلې دا سه شو اوس تراغلی مقیمم نه مقیمی مسافر نه او خټی کمی او دسم کولای شي قدرتم لري خو اوس ته او دس کې نو تانه دا جنازي مونځي او تولی نه
ولی ځکه وی چې ولی په اختیار کې وي، ولی بیا دوباره جنازم کولی شي، ورته ویلیم شي چې صبر وکړه زه اودس کوم، هغه نه پس به بیا جنازه وکړو. فخاف ان اشتغل بالطهاره، د یره و چې زه مشغول کیږم په طهارت کې اودس کوم، نو مانه دا مونځ د جنازې زی، نو فله ان یتیمم ویصلی، نو دلره بس شته دی چې تیمم دی وهي او مونځ دی وکړي، دا ورته جایز دی. وکذلک هم دغه رنګې من حضر العید، چې حاضر شي اختر، یعنی صلات العید، چې حاضر شي مونځ د اختر، فخاف ان اشتغل بالطهارت، کدا مشغولیږي په طهارت کې، یعنی اودس کوي، نو ان یفوته العید، نو دین فوت کیږي د اختر مونځ. اوس صورت د مسلې داسې دی، زه اوس د اختر مونځ ته راغلی یم او اودس مې نشته، څه وکړم؟ اوس چې اودس کوم نو ما نه اختر مونځ ځي، او که نه کومه نو بس ما نه پاتې کېږي، نو اوس څه وکړم؟ نو دلته دا مسله ده، نو ته تیمم ووهه په دې وخت کې، تیمم تا دپاره جایز دی. و ان خاف، او که یریدو من شهد الجمعة ان اشتغل بالطهارة ان تفوته الجمعة توضأ. و ان خاف، او که یریدو من شهد الجمعة، دا حاضر شوی او جمعې مونځ ده، نو اذا اشتغل بالطهارة، چې دا مشغول شي په اودس باندې، نو فاتته، نو دینه به فوت شي، ان تفوته، دا چې دینه به فوت شي الجمعه، د جمعې مونځ، یعنی صلات د جمعې مونځ به فوت شي، نو دا به څه شی کوي؟ نو توضأ، دا به اودس کوي. ځکه به اودس کوي چې د ده لپاره څه شی شته، یعنی نایب یې شته، ته به په دې وخت کې تیمم نه یې، اودس پکې. ځکه فإن ادرک الجمعة صلاها، وکتا مونده که د جمعې مونځ، نو مونځ به وکړي. و الا، او که مونده دې نه که، یعنی او دې رکعتونه درنه لاړه بلکل درنه فوت شو، نو صلی ظهر 4، د ماسپښین 4 رکعاته مونځ به وکړي، ځکه چې د خلیفه نایب شته. اوس د ماسپښین مونځ به طبقې، اوس دلته نه دا مسله بیانوي، و ان خاف من شهد الجمعة نواله صلی الظهر 4 پورې، وی که ته یریدي جمعې مونځ ته هم راغلی او ته اوس مشغولیږي په اودس باندې، اودس کې، نو تا نه دا جمعې مونځ کې ځي، نو ته به اوس تیمم وهې که اودس پکې؟ وی اودس پکې. که جمعې مونځ دې مونده که وکړه، او که مونده دې نه که، 4 رکعات فرض مونځ به د ماسپښینو کې، ځکه د جمعې خلیفه شته دی، یعنی ماسپښین مونځ دی. وکذلک همدغه رنګې ان ضاق الوقت، که تنګ و وقت، فخشیه یریدو، ان توضأ، چې اودس کوم، نو فاته الوقت، فوت کیږي وقت، نو لم یتیمم، نو تیمم به نه وهي. اوس صورت د مسلې دا دی چې اوس وقت چې دی آخري حالت کې دی، بس وقت چې دی درنه ځي، ته اوس په دې کې اودس کې، نو تا نه وقت ځي، نو ته به څه شی کې؟ نو لم یتیمم، تیمم به نه وهې، ولکنه، لیکن یتوضأ، اودس به کې، ویصلي، او مونځ به کې، فائتته، هغه فوت شده، یعنی قضایي مونځ به کې. نو دلته صورت د مسلې دا دی، وکذا ان ضاق الوقت، یعنی یو کس ته په هغه باندې وخت تنګ شو، یعنی که هغه په دې کې اودس کوي، نو مونځ ترې نه قضا کېږي، او که نه کوي، نو اوس څه وکړي؟ نو دلته اوس دا فرمایي چې نو دا به په دې وخت کې تیمم نه وهي، اگر که دنه مونځ فوت کېږي، دا به څه شی کوي؟ ولکنه یتوضأ ویصلي فائدته، نو دا به څه شی کوي؟ دا به اودس کوي او مونځ به وکړي، فوت شده مونځ. اوس دلته نور مسائل بیانوي. مسافر دپاره اذا نسی الماء، چې هیر کړي خپل اوبه، فی رحله، په خپل راحله، په خپل سوارلي کې، نو فتیمم، تیمم وهلو، وصلى، او مونځ وکړو. ثم ذکر الماء، بیا ورته یاد شو اوبه، فی الوقت، په وقت کې ورته اوبه یاد شو، نو لم یعید صلاته عند ابي حنیفه و محمد رحمهم الله،
امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي او امام محمد رحم الله چې دا به د دې مونځ اعاده نه کوي. صورت داسې جوړیږي اوس مسافر دی هغه په سوارلی کې اوبه ایښې دي نو په دې وخت کې په لاره کې په دې باندې د مانځه وخت رالو د اودس نه و بس دې تیمم ووهلو دا یاد نه دی چې ما سره په راحله کې اوبه شته تیمم یې ووهلو او مونځ یې وکړو او هم په دې وخت کې یعنی مازیګر کې دا کړی و د ماښام وخت نه و داخل شوی نو په دې وخت کې د یاد شو چې اوهو ما سره په راحله کې اوبه وو. نو امام ابو حنیفه رحم الله او امام محمد رحم الله فرمایي چې دی به دوباره دا مونځ نه کوي د دې مونځ شوی دی. وقال ابو یوسف رحمه الله امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې یعیدو دا به دی به اعاده کوي یعنی دوباره به دا مونځ کوي دا وی دوباره مونځ کوي. او مخکې فرمایي چې ولیس نشته علی المتیمم په تیمم کوونکي باندې اذا لم یغلب علی ظنه چې نوی غالب ګمان ده ان یقربه ماء چې د نږدې چې دی اوبه دي نو ان یطلب الماء دا چې طلب وکړي د اوبه فإن غلب او که غالب ګمان علی ظنه فإن غلب علی ظنه که غالب ګمانی و چې انه لاک چې دلته ماون اوبدي نو لم یجوز تیممه نو جایز نه دی تیمم وهل حتی تر دې یطلبه چې دا به طلب کوي دی اوبه لره اوبه به طلب کوي. نو دلته نو اوس فرمایي چې نه دی په تیمم وهونکي باندې یعنی چې کله غالب ګمان نه چې زمان زده اوبه دي او که غالب ګمان و چې دلته اوبه دي نو دې دپاره تیمم وهل جایز نه دی تر دې پورې چې دا به اوبه طلب کوي چې اوبه طلب کړي نه وي نو دې دپاره جایز نه دی. صورت د مسلې داسې جوړیږي اوس ته دلته ناستې اوبه در سره نشته سوچ او فکر کې او ستا ګمان دا دی یعنی ستا ګمان دی چې دلته اوبه پیدا کیږي نو تا ته اوس شریعت دا وایي چې طلب وکړه او که تا مونده که خو اودس پې وکړه او که مونده دی نه که نو بس بیا تیمم ووهه او که غالب ګمان دی نه هغه بیا بېله مسله ده. نو تا دپاره بیا نه جایز کیږي چې ستا غالب ګمان دا و چې دلته اوبه شته نو تا دپاره بیا تیمم نه جایز کیږي تر دې چې حتی یطلبه چې تی طلب کې چې طلب دی وکړه اوبه دی مونده نه که بس صحیح ده. وان کان مع رفیقه او که د ملګري سره ما ان اوبه نو طلب دی وکړي منه لدنه قبل ان یتیمم مخکې د تیممنا فإن منعه که منک منه لدغنا یعنی دی اوبه نه ته منع کړي نو تیمم تیمم وصلی منځ اوس دلته دا فرمایي چې ستا ملګري سره اوبه دي نو تا د پکار دی چې تا هغه نه اوبه وغواړي اول ورته وایي چې مال اوبه راکړه زه پې اودس کوم نو که در یې که نو صحیح ده اودس پې وکړه او که در یې نه که نو بس تیمم ووهه. نو دلته هم دا فرمایي چې تا دپاره دا پکار دی هغه وخته پورې به تیمم تا دپاره نه صحیح کیږي چې تا د ملګري نه اوبه طلب کړي نه وي او که منع یې که نو بیا تا دپاره جایز کیږي چې ته تیمم ووهې په دې باندې ته مونځو کې. باب المسح علی الخفین باب دی په بیان د مسح په موزه باندې. خف موزه ته ویل کېږي خفین تسنیه ده یعنی موزی. نو مصنف په دې باب کې به دا مسائل مونږ ته بیانوي چې په موزه باندې مسح کول کله جایز دي او کله ناجایز دي او مسافر مقیم دپاره څومره وخت دی دا ټول مسائل به بیانوي او کله په موزه باندې مسح کول جایز نه دي. نو المسح علی الخفین جائز مسح په موزه باندې جایز دی بسنت یعنی ثبوت د احادیثو نه وارد دی تقریبا 40 حدیث پورې په دې باب کې وارد دي. علما فرمایي حد تواتر دا رسیدلی دي. نو د جواز د پاره چې یو کس قائل وي نو امام ابو حنیفه رحم الله د اهل سنت د شعارو نه دا ګرځولې دي. نو دا جایز دی من کل حدث د هرې بیا اودسې نه
موجبون چې واجبوي للوضوء د پاره د اودس، یعنی د هر هغه شی چې اودس په واجبېږي نو په هغه وخت کې په موزه باندې مسح کول جایز دي، نه غسل چې غسل واجب شي نو موزه به وباسي مسح به نه کې. نو اذا په هغه وخت کې لبس الخفین چې اچولی وي دا موزې علی طهارت په پاکۍ باندې، نو دا موزې چې دی په پاکۍ باندې اچولی وي لازم نه دی چې ټول اودس خپې دی وینځلې پاک دی کې موزې دی واچولې بس صحیح ده. ثم احدث بیا اودس شوي اودس تی مات شو یا اودس تی کړیو موزې دی واچولې بیا اودس شوي نو بیا هم تا دپاره جایز دی چې ته په موضوع باندې مسح وکړي. نو فإن کان مقیما او کوو مقیم مسح یوما ولیلة یو ورځ شپه به مقیم په موزه باندې مسح کوي. وإن کان مسافرا او که مسافرو نو مسح 3 ایام ولیالیها 3 ورځې 3 شپې پورې دا مسح کوي. د مقیم یو ورځ یو شپه ده او د مسافر 3 ورځې 3 شپه. و ابتداؤها او ابتدا د چې دی عقیب الحدث رستو د بیا اودسې نه دی، یعنی ابتدا چې دی د رستو د بیا اودسې نه دی. یعنی یو کس چې دی ماسپښین اودس یې وکړو مانځه دپاره 12 نیمې بجې او بیا هغه بیا اودس موزې واچولې یعنی خپې وینځلې موزې واچولې هغه نه بعد دا 3 بجې بیا اودس شو نو د ټیم چې دی سبا 3 بجې پورې د ټیم دی، یعنی یو ورځ یو شپه ده که نه نو سبا 3 بجې به د ټیم پوره کېږي ولې چې بیا اودس شوی دی 3 بجې که نه نو وروسته د بیا اودسې نه دی ابتدا ده. والمسح مسح علی الخفین په موزه باندې اوس د مسح طریقه ښیي نو یعنی په موزه باندې به مسح مونږ څنګه کوو نو والمسح مسح علی الخفین په موضوع باندې علی ظاهرهما په ښکاره طرف د په موضوع باندې دی خطوطا کرخې دي بالاصابع په ګوتو یبتدئو شروع به کوي من الاصابع له ګوتو نه الی الساق په طرف ته پنډې، یعنی دا ګوتې چې دي دا د ظاهر طرف د خپا داسې په ګوتو باندې به داسې لاس به لوند کی نو خطونه به واچي نو دا ګوتو نه به چالو کی تر طرف د پنډې داسې به راکاږي نو یبتدئو من الاصابع الى الساق شروع به کوي د ګوتو نه ته پنډې پورې نو دای طریقه کار دی. وفرض اوس فرض څومره دی چې څومره به دا مسح کولی شي دا به یعنی دا خطونه به راښکلی شي. وفرض ذالک او فرض دی دا مقدارو په اندازه څومره اندازه 3 اصابع 3 ګوتې من اصابع الید د لاس ګوتې نه، یعنی فرض دی 3 ګوتې د ګوتو د لاس نه، یعنی دومره مقدار فرض دی چې کم از کم دومره د خطونه راښکلي وي د لاسونه دا 3 ګوتې د دومره راښکلي وي نو دومره قدر ته دا فرض دی مسح کول. وفرض ذلك مقدار 3 اصابع من اصابع اليد فرض دی دغه مقدار د 3 ګوتې د ګوتو د لاسونو نه دومره اندازه به ته د خطونه به دې راښکلي وي مسح به دې کړي وي. ولا يجوز المسح جائز نه دی مسح کول على خف په موزه باندې چې دا موزه داسې وي چې فيه خرق چې په هغه کې یعنی سوری وي په هغه کې سوری وي نو په هغه باندې چې دا سوری کثیر لوی وي یعنی غټ سوری وي یتبین ښکاریږي منه لدغه موزه قدر اندازه 3 اصابع الرجل 3 ګوتې د خپې. اوس موزه په کم یعنی په کم موزه باندې مسح کول جایز نه دی، یعنی چې دومره شلیدلې وي چې هغه ښکاریږي په اندازه د 3 وړې ګوتې، یعنی د خپې چې دا کم کچه ګوته ورپسې دومره قدر د ښکاري ستا ګوتې یا دومره قدر د دې خوا شلیدلې د ستا موزه چې ټول یو ځای کې یعنی یو موزه نه
لګ دې طرف نه سر طرف نشته د لخکته طرف نه داسې ټاکی ټاکی سوري مريدي پکې چې ټول یو ځای کې دومره ترسيږي چې ستا د خپې درې ګوتې په خکاریږي دومره قدر ترسيږي نو پدې باندې مسح کول جایز نه دي یو موزخه وان كان او کو اقل من ذلك کم لدی درینا یعنی دینا کم د دغه نه جازه بیا به مسح کول جایز دي ولا يجوز المسح جائز نه دی مسح کول على الخفين په موزي باندې لمن وجب عليه الغسل دا هغه چا باندې چې واجب شوی وي غسل نو که یو کس باندې غسل واجبي نو هغه په موزه باندې مسح نه کوي موزي به وباسي خپې به وینځي وينقض المسح او ماتي مسح ما هغه څه ينقض الوضوء چې ماتوي او دس لره چې او دس سبان دی ماتیږي چې ستا او دس ختم شو نه ته دوباره بیا مسح کې نو مسح چې دا ماتي چې هغه شی چې او دس تی ماتي نو دا د مسح ماتي نو چې او دس کې څنګهلی پوری د لاسونو وینځل په سر دی مسح وکنو په خپو باندې مسح وکړه وخت پوره نه او بیا وینقضه ايضا امدا کرنګي ماتوي امدا کرنګي نزع الخف وسل د موزه دی وستا نو مسح دی لاړه خپې وینځه او بیا غنه پس واچوه کټول او دسنم کې ومضي المدة او پوره کېدل د موده پوره شوه هغه نه پس ستا مسح ختمه شوه فاذا مضي المدة که پوره شوه موده نو نزع خفيه وباسي به موزه یعنی که مقیم وي نو مخکې مونږ بیان که یو ورځ یو شپه او که مسافر وي 3 ورځې 3 شپه نو څو شیان مونږ ته بیان که چې یعنی پدې باندې ستا هغه مسح ختمي یعنی چې موزه دی وته موده دی پوره شوه نو ته به بیا هغه وباسي یا موزه تا خپل ویسته چې ارسه دی وکړه او یا هغه شی چې یعنی ماتون کې دا او دس لره وینستا مس هم ختمي نو دا داسې مس نه ده چې تبخ پی وینځي بس او دس تی مات شو ټیم دی پوره نه دی نو هغه وخت کې به تاسو مس حقي خپې به نه وینځي او که ټیم پوره نو ټول او دس په بیا کې یعنی کا او دس تی ماتو او کني سرب دی خپې وینځلي یعنی بیا دی موزي واچولي بیا دی او دسو کو بیا هم صحیح ده خا وغسل رجليه وصلى وغسل رجليه ودي وينزي خپي وصلى ومنز دي وكي وليس ونشت عليه پدی باندې اعاده بقيه الوضوء باقي او دس اوس یو کسنا موزوته نو اوی سو کی وغسل رجليه خپي دي وينزي وصلى منز دي وكي یعنی که پورا او دس وليس عليه اعاده پدې کې نشته چې بقيه الوضوء باقي او دسو کې صورت د مسلې داسې دی چې تخپې نه موضوع وته نو ستا خو هغه مسح باطلي کنه نو خپې وینځ بیا واپس موضوع واچوه نو لازمي نه ده چې ته ټول او دس د سر نه کې کاو دس دی وو کاو دس نو نو بیا خو بکې دا صورت په هغه وخت کې دی چې تا نه موضوع وزي چې موضوع د نو وته یا د ټیم پوره شو او دس تشته مسافر مقیم دا ټول مونږه بیان کا او دس تشته خو وخت دی پوره شو نو صرف خپې وینځ او بیا واپس په دا موزي واچو نو صحیح ده بیا ومن ابتدأ المسح وهو مقيم چا چې ابتداء وکړه مسح او حال دا چې دا مقیم یعنی پکور کې فسافر بیا مسافر شو قبل تمام یوم وليله مخکې د پوره کېدلو د یو ورځ یو شپې نه نو مسح تمام 3 ایام ولياليها نو مسح بقي 3 ورځې 3 شپې اوس دلته فرمایي چې چا ابتدا وکړه د مسح او حال دا چې دا مقیم اوس مقیم وي تا مسح وکړه په موزه باندې او بیا ته مسافر شي یو ورځ یو شپه پوره شوی نه ده نو ته بیا مسح کې 3 ورځې 3 شپې ستا حکم بدل شو کنه ځکه چې اول مقیم وي بیا مسافر شوی نو ستا 3 ورځې 3 شپې به ته مسح کې ومن ابتدا المسح چا چې ابتدا وکړه په مسح باندې او د برعکس دا صورت دی وو مسافر نغه مسافرو
ثم اقام بیا مقیم شو. مسافر هغه ابتدا د مسح باندې کړي و، یعنی مسح وکړه حال د دې داو چې دا مسافر بیا مقیم شو. فان کان مسح یوما ولیله کدی مسح کړي و یو ورځ یو شپه یو اکثره یا زیاد د دینه، یعنی یو ورځ یو شپه نه زیات شوی، نو لزمه نزع خفیه، نو لازم دی وستل د دې موزه چې دا موزه به وباسي. و ان کان او کو اقل منه کم لدینا نو تمم، نو دا به پورا کوي. یعنی که یو، یعنی دلته صورت خدا شو چې یو ورځ یو شپه د تپکار ده کنه، ولی چې مسافر او مقیم شو کنه، نو یو ورځ یو شپه پکار ده. او که یو ورځ یو شپه د باندې دا مسح ټیم پورو بیا به مباسي، او که لږ زیات شوی او بیا به مباسي، که پوره شوی نه نو او دی پوره کی. نو مسح یوم ولیله، نو مسح دیو کی یو ورځ یو شپه. نو دلته نه دو صورتونه بیان کا. ومن ابتدى المسح وهو مقيم فصابر قبل تمام يوم وليله مسح تمام 3 ايام ولياليها. ومن ابتدى المسح ومسافر ثم قام فان كان مسح يوم وليله واكثر لزمه نزع خفيه وان كان اقل منه تمم مسح يوم وليله. نو دلته نه دو صورتونه بیان کا. اول صورت دا بیان کا چې یو کس مقیم دی، هغه مسح وکړه په موزه باندې، بیا مسافر شو، مخکې د پوره کېدلو د یو ورځ یو شپه نو مسح به کوي 3 ورځې 3 شپې ده، ولی چې دا مسافر شو حکم بدل شو. اوس یو کس دی هغه مسافر دی، هغه په موضوع باندې مسح وکړه، بیا هغه مقیم شو، نو کدی مسح کړي و یو ورځ یو شپه، نو بس د ټیم پوره شو، ځکه چې دا اوس مقیم شوی دی کنه، دا به موضوع وباسي. یا زیات د دې نه شوی نو بیا به موضوع وباسي. او که کم یو ورځ یو شپې نه، نو دا دی پوره کی یو ورځ یو شپه دی په دې باندې مسح وکي، نو بیا غنه پس د دا موضوع وباسي، د ټیم پوره کیږي خپې دی وینځي. نو دلته دا مسائل بیان کړو. ومن لبس الجرموق فوق الخف، او چا چې اچولي جرموق. جرموق داسې یو شی دی چې د موزې د پاسه اچول کیږي، چې اچولی نو مسح علیهما، مسح دیو کې پدې باندې، مسح علیه مسح دیو کې پدې باندې، لازم نه دی چې دا وباسي، پدې باندې مسح کیږي، دا دې د پاره اچول کیږي، یعنی د موضوع د پاسه اچول کیږي. نو ولا يجوز المسح، جائز نه دی مسح کول علی الجوربین، په جرابو باندې، په جرابو باندې مسح کول دا جایز نه دی امام ابو حنیفه رحمه الله په نس باندې، الا مگر جایز دی ان یکونا چې داوی مجلدین او منعلین، چې دا مجلدین وی یا منعلین وی. مجلدین چې لاندې بره چمړوي، منعلین چې صرف لاندې حصے چمړوي، نو په دې دواړو باندې بیا مسح کول جایز دی. کدا سی جرابی و خو نن سبا داسې جرابی چرته دی. وقال، او امام یوسف امام محمد رحمه الله فرمای چې یجوز جائز دی، و یجوز جائز دی اذا کانا چې کلوی ثخینین ډبلی وی دا جرابی، لا یشفعانی، او لاندې چې دی دا نخ کاره کی، یعنی هغه اوبه نه جذب کوي. نن سبا داسې چرته دی. نو داسې جرابې د پاره 3 شرایط نه، چې یعنی که څوک تاسو کوي په جرابو باندې مسح، نو ورته دا کدرې شرایط پکې موجود، نو بیا په مسح کې علماء بیان کړی دي چې یو داسې چې ډبل بوي او به پکې نزي، او دویم دومره به مضبوط وي چې بغیر د چپړو نه پکې تک کولې شي، یعنی 3 میله پورې. او دریم شرط دا دی چې خپه چې د خپو پسې د خپلونه خلی، نو داسې خو جرابې شته نه، نو حالن کې په دې باندې مسح کول بیا جایز نه دی. او کدا شرایط پکې و بیا صحیح ده. او موزې د پاره هم شرایط تاسو یاد کړئ، یعنی خفین، اول شرط چې خفین مطلب مکمل چمړوي، دویم مجلدی وي یعنی لاندې بره چمړوي، او دویم منعلوي چې صرف لاندې حصے چمړوي، نو په دې باندې بیا مسح کول جایز دي. او جرابو د پاره مادري شرایط تاسو وی چې ډبلې بي، داسې ډبلې وي چې او پکې نزي، او دومره مضبوط وي چې بغیر د ساچولو نه، یعنی دومره تک کولې شي، یعنی 3 میله پورې. دریم شرط دا دی چې خپل بون خلی. بهرحال نن سبا چې کوم خلک په موضوع جرابو باندې مسح کوي، د دې مسح نه کیږي، نو تاسو مهرباني کوئ چې چا په جرابو باندې مسح کوله نو هغه او دس نه کیږي، چې او دس یو نشي مز نه کیږي، نو داسې خلکو پسې مز مکوي، تاسو موضوعونه ځان له مخربوي. ولا يجوز المسح، جائز نه دی مسح کول علی
عمامتی په عمامه په پټکی باندې به مسح نه کې، په سر باندې به مسح کې، پټکی کوس کا. والقلنسوتی او په ټوپې باندې هم مسح کول صحیح نه دي، جایز نه دي. په سر مسحو کول. برقعي او چې زنانو برقع اچولي په هغه باندې. والقفازین او په دستانو باندې هم مسح صحیح نه ده. ويجوز یعنی ويجوز المسح جایز دي مسح علی الجبائر په پټو باندې، په پټو باندې یعنی پټې دې اچولي وي، یعنی لګول لاس مات دې پټې دې پیتاو کړي نو په دې باندې مسح کول جایز دي په هغه وخت کې چې نی وینځلې شي، یعنی د وینځلو چانس شته نه. وان شدها اگر که دا پټې دې تړلې وي علی غیر وضوء بغیر د اودس نه، یعنی پدې کې هغه شرط نه دی چې ته چې کله موزي اچې نو خپې به وینځي بیا به اچې خپې به دې پاک وینو، دا شرط دی نه. په پټې کې دا نه وي. اوس لاس دې مات شو، خپه دې ماته شوه، اودس دې نشته، پټې دې پې وتړله، بغیر د اودس نه دې په پټې وتړله. اوس د اودس وخت رالو نو اوس به داسې نه کې چې ته لاندې به وینځي، دا ورته شرط نه دی چې ته به په پاکۍ کې به دې خپه تړلې وي پټې، نه، بره پې مسح وکړه، دا جایز کېږي. فإن سقطت که ساقط شو لړه شو من غیر برء بغیر د جوړېدو نه، یعنی پټې دې تړلې وه بغیر د جوړېدو نه دا لړه شوه دا پټې، نو لم یبطل المسح نو نه باطلوي مسح. مسح ستا باطله نه ده، یعنی ستا مسح چې ده برقراره ده، خدای دې کې بل پټې به وتړه نو دا ستا مسح برقراره ده. وان سقطت او که ساقط شو عن برء د جوړېدو نه نو باطلیږي مسح، ځکه چې هغه زخم ستا جوړ شوی دی، تا خو په دې باندې مسح کړې وه نو ته به دا کم ځای دی جوړ شوی دا به ووینځي، هغه نه بعد به ته څه شی وکړي، بیا هغه نه بعد به بیا ته په لمونځو کې نو ته به بیا خپه وینځي. نو دلته ما بل کتاب کې دا مسله کتلې وه چې یو کس یعنی زخم پرېوتو، یعنی نه پټې پرېوته، زخم دی خپې ماته ده، هغه نه بعد هغه پټې پیتاوه کړې وه، زخم یې ټیک نه شو، هغه پټې پرېوته، نو که بیا دوباره په پټې وتړله نو دلته خو ده دپاره دا لازم نه دی چې دا په مسح وکړي، خو بلکې افضله دا ده چې دوباره په مسح وکړي، افضله ده، او بلکې څه نه کېږي چې ویم نه که، خو افضله طریقه دا ده. باب الحیض، باب دی په بیان د حیض کې. حیض هغه بیماری ته وایي چې زنانه ته پیښیږي په میاشت کې یو ځل. نو اقل الحیض کمه موده د حیض چې ده 3 ایام و لیالیها 3 ورځې شپې ده، کم از کم موده. او وما نقص من ذلك او چې کم شي له دغې نه فلیس بحیض دا حیض نه دی، وهو استحاضة دا بیا استحاضه ده. و اکثره او زیاته موده د حیض چې ده 10 ایام 10 ورځې ده، یعنی 10 ورځې ده. د حیض موده چې ده هغه 3 ورځې نه والي تر 10 پورې ده، یعنی چې د 10 نه کم وي هغه به حیض نه وي، او که 10 نه زیات شي هغه به حیض نه وي. وما زاد على ذلك او که زیات شي په دغه 10 باندې فهو استحاضة هغه بیا استحاضه ده. 10 نه چې زیات شي هغه به بیا استحاضه شمارل کېږي، هغه به حیض نه وي. وما تراه المرأة او هغه اوس وینه ښیي، وما تراه المرأة هغه چې وویني ښځه من الحمرة د سوروالی نه، یعنی کمه وینه، یعنی سوروالی نه، والصفرة او د زیړوالي نه، والکدرة او د خړوالي نه، فی ایام الحیض په ورځو د حیض کې، نو فهو حیض دا بیا حیض دی. یعنی چې کله حیض په ایامو کې داسې وینه وګوري چې هغه سوروالی طرف ته مایلي یا زیړوالی طرف ته وي یا خړوالی طرف ته وي، نو بس چې دا وینه وګوري بس دا بیا څه شی دی، دا حیض دی. حتی تر دې ترل بیاضه چې وویني سپینوالی خالصا خالص،
یعنی چې سپینوالی وګوري نو دا به بیا حیض نه وي. نو حیض کم از کم موده چې ده هغه 10 ورځ ده او کمه موده چې ده هغه یعنی د 3 ورځو نه 10 ورځو پورې دا د حیض موده ده. او که 3 ورځو نه کم و هغه حیض نه دی او که 10 نه زیات شو هغه حیض نه دی، دواړه به استحاضه شمارل کیږي. او په دې حیض کې چې دی کم از کم وینه چې ده وینه نو دا به تاسو سلوالي طرف ته به مایل وي یا به زیړوالي خړوالي طرف ته، او که سپینوالی طرف ته مایلو بیا دا حیض نه دی. اوس حیض په حالت کې زنانه باندې څه شی کول یعنی څه ورته جایز دي کول او څه ورته ناجایز دي. والحیض حیض چې دی یسقط ساقطوي عن الحائض د حایضي زنانه لپاره. یعنی حایضي باره کې دا راځي چې یعنی چې کله یو زنانه باندې ماهواري بیماری راشي نو هغه نه ساقط کی دا مونځ. نو والحیض یسقط عن الحائض الصلاة، نو ساقطیږي د حایضي زنانه نه مونځ، دا به مونځ نه کوي. ویحرم او حرامی علیها په ده باندې الصوم روجه، یعنی دا روجه به هم نه نیسي. ویحرم علیها الصوم او حرامی په ده باندې دا روجه هم. وتقضي الصوم او قضا به راوړي د روجې، روجه به بیا قضا کوي. که اوس حایضه ده نو دا خو به لمونځ هم نه کوي، روجه به هم نه نیسي، نو لمونځ خو به دوباره نه راوړي قضا، خو وتقضي الصوم قضا به راوړي د روجې. ولا تقضي الصلاة او قضا به نه راوړي د مانځه، د مانځه قضا پې نشته د حایضې زنانه لپاره. او حایضه زنانه نور به څه نه کوي. ولا تدخل المسجد، جمعات ته به هم دا حایضه نه داخلیږي. ولا تطوف بالبیت، او طواف به هم نه کوي د بیت الله شریف، دا طواف به هم نه کوي. ولا یاتیها، او راتګ به نه کوي د حایضي زنانه ته زوجها خاوند ده، یعنی وطی به نه کوي، جما به ورسره نه کوي. نو ولا یجوز جایز نه دی لحائض د پاره د حایضي زنانه لپاره څه شی جایز نه دی. او ولا لجنوب، او جنوب د پاره هم دا جایز نه دی. قراءة القرآن، د قرآن عظیم الشان قرأت کول، دا قرأت نشي کول حایضه زنانه او جنوب سړی، یعنی که زنانه وی که سړی وی دا جنوب وی نو قرأت د قرآن نشي کولی. ولا یجوز جایز نه دی للمحدث د پاره د بیاودسه، یعنی که حدث اصغر وی اکبری، یعنی که یو کس په غسل کې و که بیاودسه مس المصحف مس کول د مصحف لره. قرآن عظیم الشان چې دی بیاودسه دا نشي راغستی الا مگر راغستی شي ان یأخذه، دا چې راواخلي بغلافه په غلاف سره. او دا غلاف به هم داسې وي چې نه به یعنی د زنانه لوپټوي، او یعنی نه به د کس سره ټچ وي او نه به د قرآن عظیم الشان سره ټچ وي. د قرآن عظیم الشان چې کم دي ته مونږ مصحفونه اچولي وي نو دا به نه وي، یا چې کم پوښونه وي هغه به نه وي، بلکې دریم یو کپړه به وي په هغه باندې دا راغستلی شي. فاذا انقطع دم الحائض، هر کله چې بند شي وینه د حایضي زنانه نو لاقل من 10 ایام، د کمې مودې د لسې نه، لسې ورځې شپې نه زر د حایضه زنانه دا وینه بنده شو نو لم یجوز جایز نه دی وطیها وطی کول د سره حتی تر دې تغتسله چې دا غسل وکړي. اوس حایضه ده هغه وینه بنده شوه د 10 ورځې نه کم، یعنی 7 ورځو کې بنده شوه، 8 ورځو کې بنده شوه، نو د سره د کم خاوند هغه ورسره وتې نشي کولی تر دې چې حتی تغتسل غسل ونه کړي، چې غسل وکړي بیا. او یمضي علیها وقت صلاة کاملة، او یا تیر شي په دې باندې، او یمضي علیها او یا تیر شي په دې باندې په دې زنانه باندې دومره وخت، یعنی وقت صلاة کاملة پوره وقت په تیر شي نو بیا وطې کول د دپاره صحیح کېږي، بیا وطې کولی شي.
وإن انقطع دمها ل10 أيام او که منقطع شوه دا بنه شوه دا وینه د زنانه د حایزي ل10 ایام د 10 ورځې نه، یعنی 10 ورځو کې بنده شوه، نو جاز بیا جایز دی وطوها وتی کول د سره قبل الغسل مخکې د غسل نه. اوس مخکې خو مونږ داسې ویلې د برعکس دا مسله ده. مخکې مسله مونږ داسې ویلې چې زنانه د 10 ورځو نه کم موده کې وینه بنده شوه نو هغه به غسل کوي، بیا به وتی کوي، او که دومره وخت په تیر شو وقت کامل نو بیا وتی کول ورسره صحیح دي. اوس دلته وایي که منقطع شوه یعنی وینه بنده شو د حایزي زنانه د 10 ورځو پورې، نو بیا غسل کول نه مخکې وتی کول د سره جایز دي. والطهر طهر یعنی پاکوالی، طهر څه ته وایي چې دو حیضو منځ کې پاکوالی وي نو دې ته طهر وایي. والطهر یا د طهر نه مراد دا والطهر اذا تخلل بین الدمین فی مدة الحیض، وی پاکوالی چې واقع شي په منځ د دو وینو کې په موده د حیض کې، فهو کالدم الجاری، نو دا هغې په شان د دم جاری دی. اوس دلته نه دا مسله بیانوي. اوس مثلا یو زنانه ده په هغه باندې اول 4 ورځې وینه راغه او بیا 2 ورځې بند شوه او نو بیا هغه نه پس بیا راغله، نو چې کم دا منځ کې دا 2 ورځې دي نو دا هم د حیض شمارل کیږي. دا منځ کې چې دا کم 2 ورځې رالل یعنی ټوټل اوس وګورئ 4 ورځې وینه راتله، 2 ورځې بند شوه، بیا 2 ورځې بیا راله، نو دا 8 ورځې شو. نو د دې په منځ کې چې دا 5م او 6م چې کوم ورځ د دې وینه نه وه راغلې نو دا 8 ورځې چې دي دا د څه شی شمارل کیږي، یعنی د حکم مکه دی چې کم د حایضي زنانه حکم دی، نو د دې همدغه حیض دا موده شمارل کیږي. نو دلته دا بیانوي. نو اقل الطهر کمه موده د طهر یعنی د 2 حیض منځ کې چې پاکوالی راځي نو دې ته طهر ویل کیږي. نو کم از کم موده 15 یوما 15 ورځې وي، یعنی چې یو زنانه باندې حیض راشي نو څومره موده پس بیا حیض راشي نو کم از کم 15 ورځې پکې وقفه وي، 15 ورځې پکې وقفه وي. ولا غائطا لاکثره او ډیروالی لره څه یعنی حد نشته دی چې ډیروالی څومره وخت پس به په دې باندې وینه راځي، خو کم از کم موده چې ده دا 15 ورځې ده، 15 ورځې په میاشت کې. ودم الاستحاضة او وینه د استحاضه یعنی استحاضه، وهو دا هغه ده ما تراه المرأة اقل من 3 ایام او اکثر من 10 ایام، وی دا هغه ده چې وینه چې وګوري دا زنانه کم د 3 ورځې نه او یا زیات د 10 ورځو نه، چې 3 ورځو نه کم وینه وه د زنانه باندې او یا 10 ورځو نه زیات وه نو دا وینه ده استحاضي ده، استحاضي وینه ده. او اکثر من 10 ایام یا زیات وي د 10 نه، نو حکم ده حکم الرعاف، حکم ده هغه رعاف ولا وینه ده، یعنی پوز نه چې وینه بهیږي د هغې حکم او د استحاضي والا زنانه حکم یو دی. لا یمنع الصلاة نه منې کوي منځ لره، ولا الصوم نه روجې لره، ولا الوطا نه وتې لره، یعنی یو شي لره نه منې کوي. زنانه باندې چې دا وینه راشي یعنی 3 ورځو له کم یا 10 نه زیات نو دا استحاضي والا وینه ده، نو د سره ته جما کولی شي او دا زنانه به روجم نیسي او مزبم کوي. نو د حکم داسې دی لکه څرنګه حکم چې د رعاف والا کس دی چې د هغې پوزه بهیږي، د هغې وینه بهیږي. و اذا زاد الدم على 10 او هر کله چې زیات شو وینه د 10 نه په زنانه باندې، یعنی حیض خو د 10 نه زیات نه وي نو په باندې زیاته شوه.
او بیا وللمرأة عادة معروفه یعنی زنانه لپاره عادت معلوم به وي چې څو ورځې په دې میاشت کې راځي نو ردت الى ایام عادتها او واپس کیږي به ورځو عادت د دې ته وما زاد على ذلك یا زیات ولدین فهو استحاضه دا استحاضه ده. نو دلته اوس دا مسله بیانول غواړي چې یو زنانه وینه د لس ورځو نه زیات شوه نو هغه خو به کم از کم څه عادت وي مثلا میاشت کې هغه باندې اووه ورځې د حیض راتلو نو هغه عادت زیات شو د لسو ورځو نه نو دا اووه ورځې به د حیض شمارل کیږي او چې دا اووه ورځو نه دا زیات شوي ده اته نهه لسې پنځلسو ته رسېدلې دا نور به د استحاضه شمارل کیږي. او که یو زنانه عادت و په میاشت کې اووه ورځې وینه عادت یو نو عادت یې بدل شو نهه ورځو ته نو مونږ به وایو چې د عادت بدل شو اووه نه لسو ته شو نو د عادت بدل شو. او که هلته و چې د عادت څه شی و یعنی د لسو نه زیات شو عادت یې اووه ورځې و نو مونږ به وایو چې دا اووه ورځې حیض دی او اووه ورځې نه چې زیات شو دا نور دا څه شی دی دا نور بیا ورپسې استحاضه ده دا به وایو. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة او که ابتدا وشوه او که شروع شوه وینه د بالغوالی په استحاضه یعنی مستحاضه شوه نو بیا به څه کوي یعنی یوه ماشومه ده هغه بالغه شوه نو بالغه شوه ابتدا هغه وینه چې وه هغه پس مستحاضه شوه هلته نو فحیضها حیض ده 10 ایام من کل شهر نو لسو ورځې به د څه شی وي هغه حیض شمارل کیږي د هر میاشتې. ابتدا د بلوغ چې وه د مستحاضه وه نو لس ورځې بیا به د حیض شمارل کیږي. والباقي او باقي چې دي د شل ورځې چې د دوی وینه وي نو استحاضه دا به استحاضه شمارل کیږي. اوس مخکې فرمایي چې والمستحاضه مستحاضه ومن به سلس البول او هغه چې وي هغه ته سلس البول یعنی هغه تشې متیازې بهیږي او الرعاف یا هغه یعنی وینه بهیږي د پوزې نه والرعاف الدائم یعنی وینه بهیږي همیشه د پوزې نه. والجرح الذي لا يرقى یعنی هغه زخم چې هغه نه رغیږي نو دی به د دې حکم څه دی یتوضؤون لوقت کل صلاة دوی به اودس کوي د هر وقت دپاره ویصلون بذلك الوضوء او دوی به مونځ کوي په دغه اودس باندې فی الوقت په وقت کې ما شاءوا من الفرائض والنوافل چې څومره یې خوښه وي د فرایضو او د نوافلونه. نو دلته د مستحاضه زنانه او هغه کس چې د هغه سلس البول یعنی هغه تشې میتیازې هغه بول یې بهیږي نه یې څارېږي یا یې د وینې نه یعنی د پوزې نه وینه بهیږي او یا دا چې دي یا هغه چې زخم یې نه رغیږي نو د دې ټول حکم دا دی چې دوی به هر وخت دپاره چې وخت داخلیږي د هر وخت دپاره دوی به څه شی کوي اودس به کوي ځکه چې دی معذور دی. معذور ویم دی ته چې دا دومره نشي کولی مثلا چې دا پکې یعنی ځان پاکي طهارت حاصل کړي او مونځو کې دومره وخته پورې د دې شیانو نه داسې شی وي یعنی بچ نه وي خامخا یعنی یا سلس البول دا نه ساري یا وینه نه بندېږي یا مستحاضه نو دا دې ته بیا معذور ویل کېږي. نو د دې ټولو حکم چې دی د مستحاضې غوندې دی یعنی د مستحاضې حکم دا دی چې هر یو وخت کې د هر یو وخت کې چې څومره وخت دی اوس د مثلا مازدیګر وخت دی نو دې وخت دپاره به خپل اودس کوي. نو همدا کرنګي ورپسې دا نور چې دی سلس البول والا رعاف والا شو ورپسې هغه چې زخم یې نښه کېږي نو دا ټولو حکم همدکه مستحاضې شو چې هر وخت دپاره به دوی بل اودس کوي. او په دې وخت کې دا خبره نه ده ادا قضا هر څوک هر کولی شي چې قضا مونځ یې هغه هم کولی شي او نوافل هم کولی شي. فاذا خرج الوقت بطل وضوءهم وی چې کله وقت ووتو نو بس د دې اودس چې دی
باطل شو، د دوی هغه اودس ختم شو. وکان علیهم استیناف الوضوء لصلاة اخرى، او دوی د پاره چې دی دوباره اودس کول دي د بل مانځه د پاره. بل مانځه د پاره به دوی دوباره اودس کوي. مازیګر د پاره یې کړی او ماښام شو نو دوی به اوس دوباره بل اودس کوي اگر که مات شوی هم نه. والنفاس او نفاس هو الدم الخارج عقیب الولادة، هغه وینه ده چې وزي وروستو د ولادت ته، یعنی ولادت د بچینه. والدم الذي تراه الحامل، او دا هغه وینه چې وګوري حامله زنانه. وما تراه المرأة، او هغه چې وګوري زنانه فی حال ولادتها په وخت د پیدایش کې، خو قبل خروج الولد مخکې د وتلو د بچینا، نو دا بیا استحاضتون، دا استحاضه ده. نو چې دای کم بیان که یعنی دا به استحاضه وي. او واقل النفاس، او کمه موده ده چې نفاس چې ده لا حد له، د پاره صحت نشته. د نفاس یعنی د نفاس د پاره یعنی کموالی د پاره صحت نشته، یعنی چې کله بچی د پیدایش نه بعد چې کم وینه وي دلته قبل خروج الولد، یعنی هغه وي نو هغه استحاضه ده. نو چې کله بعد وي یعنی هغې نه بعد وځي نو هغه بیا نفاس شمارل کېږي. نو دې دپاره صحت نشته دی. ګنټم کېدی شي 2 ورځې 10 ورځې. واکثره 40 یوما، او زیاته یعنی زیات موده چې ده هغه 40 ورځې ده. وما زاد على ذلك، او زیاتو په دې باندې، یعنی که په دې باندې څه زیادت رالو د 40 ورځو نه، نو بیا فهو استحاضه، دا به استحاضه شمارل کېږي. که دې نه زیادت رالو نو هغه به بیا استحاضه شمارل کېږي. واذا تجاوز الدم على 40، او که تجاوز یې وکړو په 40 ورځو باندې، وقد كانت هذه المرأة، او دا ودا زنانه ولدت قبل ذلك، ولدت قبل ذلك، چې اولاد شوی او مخکې له دغه نه، ولها عادة معروفة في النفاس، او دلره به عادت معلوم وي په نفاس کې، نو ردت الى ایام عادتها، او به ګرځولی شي د ورځو عادت د دینه. وان لم تكن لها عادة، او کنو دلره پاره، وان لم تكن، او کنو دلره پاره عادت، یعنی فنفاسها، نو نفاس د چې دی به 40 یوما، بیا به هغه 40 ورځې وي. یعنی مثلا امکه مسله د مخکې چې مونږ وکړه، اوس زنانه ده هغه وینه چې ده هغه 40 ورځو نه زیات تجاوز وکړو، 40 ورځو نه زیات، نو ته به اول ګوري چې د مخکې بچه پیدایش شوی، یعنی پیدا شوی دی او کنه. نو که عادت د داسې و چې 35 ورځې عادت و، نو بیا خو به د څه شی کېږي، نو 35 ورځې به د نفاس شمارل کېږي، او نور به د استحاضه شمارل کېږي. او که عادت نه و اولنی بچی و د، نو بیا به د داسې کېږي دا 40 ورځې به نفاس شمارل کېږي، او دې نه زیات چې دی هغه به د استحاضه شمارل کېږي. ومن ولدت ولدين في بطن واحد، او هغه ښځه چې 2 اولاد یې وشو په یوه ګېډه کې، نو بیا به څه کېږي، نو فنفاسها، او نفاس ده ما هغه خرج چې وځي من الدم، هغه وینه عقیب الولد الاول، رستو ده ولد اولنا، یعنی چې کله اول بچه پیدایش شو نو دا د نفاس شمارل کیږي. عند ابي حنيفه و ابي يوسف رحمهم الله، پنیز دا امام ابو حنیفه، امام ابو یوسف رحمهم الله. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې کله د یو زنانه 2 بچي یو ځای وشو، نو د به نفاس کله نشمارل کیږي، دا وایي چې ما خرج من الدم، هغه چې وځي د وینه
عقیب الولد الاول رستو دا پیدایش دا اول بچی پیدا شو وینه وته بس دلته نه دی نفاس شمارل کیږي. او بیا وقال محمد و ظفر رحمهم الله، امام محمد او ظفر رحمه الله فرمایي چې من الولد الثاني د دویم ولد نه، د دویم ولد نه به وي دا شمارل کیږي. بلکې اول قول صحیح دی، امام ابو حنیفه رحمه الله، امام ابو یوسف رحمه الله چې کم قول دی. باب الانجاس، باب دی په بیان د پلیتو کې. تطهیر النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه، پاکول د پلیتی واجب دی د بدن د مسکون کې د جامې ددنه، یعنی مسکون کې بدن بم پاک وي او جامې بم پاک وي. والمکان الذي يصلي عليه، او هغه ځای بم پاکي چې په هغه باندې مسکولی شي. وتجوز جایز دی تطهیر النجاسة، پاکول د پلیتی بالماء په اوبو سره، وبكل مائع په هر هغه مایع شیز نرم شیز باندې، طاهر چې دا خپله پاک وي. یمکنو ممکن وي ازالته به لرې کول د پلیتی په هغه باندې، کالخل لکه سرکه، وماء الورد اوبه د ګلابو، چې داسې وي نو په دې باندې پلیتی پاکول دا جایز دی. و اذا اصابت الخف، چې کله ورسیږي موزې ته، نجاستن پلیتی، داسې پلیتی چې لها دلره جرمون سجوسوي، فجفت بیا اوچ شي، فدلکه بالارض چې اومږي ځمکې لره، نو جازت الصلاة به فيه، نو جایز دی مونځ په ده باندې. یعنی یو داسې پلیتی وه ستا موزې ته ورسېده چې هغه جوسه لرله، ا دې ځمکه پورې ومږله، چې کله د ځمکې باندې ومږله بلکل پلیتی ختمه شوه، نو په دې باندې ستا مونځ صحیح کېږي. والمنی، منی نجس دا هم پلیته ده، یجب واجب دی غسل وینزل جده لازمی دی، رطبه چې دا لوند وي، چې کله لوند وي نو بیا وینزل دا واجب دی. فاذا جف على الثوب، کله چې وچه شي په جامه باندې، نو اجزاه جایز دی فيه الفرق، چې هغه ته څه شی کې هغه په هغه باندې فرق وکړي، یعنی داسې وګورئ. نو اوس دا مسله مونږ ته بیان که چې منی چې دا پلیته ده، او چې کله لامده وي نو ته به داسې شی کې دا به وینځي، او چې کله وچه شي نو جایز دی چې ته هغه باندې فرق وکړي، داسې وګورې هغه وګرېږي ورجېږي. خو نن سبا منی داسې نه وي، بلکې افضله دا ده چې هغه ووینځلی شي. ښه، والنجاست، او نجاست چې دی اذا اصابت المرآت، چې کله ورسیږي دا پلیتی شیشې ته، او الصیف یا توري ته ورسیږي، نو بیا اکتفا کول په مسح باندې، بمسحهما په مسح کولو باندې دا کافی کیږي. یعنی کله پلیتی ورسیده توري ته، او یا شیشې ته ورسیده پلیتی ورته ورسیده، نو بس مسح دی که دا بس ورته کافی کیږي. وان اصابت الارض، او که ورسیدل ځمکې ته، نجاستن پلیتی، فجفت اوچوا بالشمس په نور باندې، وذهب او لاړو اثرها اثر داغه، اثر تینا لاړو، نو بیا جازت الصلاة علی مکانها، نو موس کول په دې باندې چې دی هغه جایز دی. اوس صورت د مسلې داسې دی چې ځمکه پلیته وه، او هغه پلیتی چې دا هغه اوچه شوه په نور باندې، او هغه نه هغه اثر بالکل ختم شو، نو په دې باندې موس کول جایز دی. ولا يجوز التيمم منها، او تیمم کول په دې ځمکه باندې جایز نه دی. ومن
ومن اصابته من النجاسة المغلظة. اوس دلته نجاست غلیظه او خفیفه بیانوي. یعنی غلیظه مغلظه هغه پلیتی ته ویل کیږي چې په هغه کې قرآن او حدیثو کې داسې نصوص وارد وي چې هغه مخالف نه وي، یعنی وی چې دا پلید ده، او خفیفه چې په هغه کې داسې وارد دي چې دا پلید نه دي، نو هغه نجاست چې هغه مغلظه دي هغه به بیانوي. من النجاسة المغلظة، هغه نجاست غلیظه کدمې لکه وینه شوه، والبول او بول شو، والغائط او غټ بول شو، یعنی تشی میتیازی ډکی میتیازی، والخمر او شراب. څومره مقدار ده دا چې کله په جامو بدن پسیون خلی نو مزد نه صحیح کیږي، یعنی پلید دی. مقدار الدرهم په اندازه د درهم، په اندازه د درهم وي نو ته به دا پاکې بې هغه نه پس به ته مونځ کې په اندازه د درهم. وما دونها، او چې کم د دې درهم نه و نو جازت الصلاة، نو جایز دی مونځ کول معه د سره، چې د درهم نه کم و نو بیا مونځ پې جایز دی. و ان زاد او که زیادو د درهم نه نو لم یجوز، جایز نه دی مونځ کول په دې باندې. و ان اصابته، اوس نجاست خفیفه بیانی. و ان اصابته نجاست مخففه، که ارسیدلو نجاست مخففه، که بول لکه بول شو، د سشی بول ما یوکل لحمه، هغه چې غوښه خوړل کیږي، دا غوی بول چې دی دا نجس دی خو کم نجس خفیفه دی، نو جازت الصلاة، جایز دی مونځ کول په دې باندې، یعنی چې ستا بدن پسې جامو پسې نښتې وي ستا مونځ پې کیږي، خو ما لم په هغه وخت کې تبلغ چې نه وي رسېدلی ربع الثوب، څلورمه حصې جامې ته، یعنی څلورمه حصې عمره ستا جامې ته نه وي رسېدلي نو ته بیا هم پې مونځ کولی شي. او که دا څلورمه حصې ته ورسېدو نو بیا مونځ پې جایز نه دی. اوس څلورمه حصه کم ځای کې، اوس په بدن کې اوس لستوڼی راواله، دا به څلور حصې کې، نو که تا څلور حصو نه یوه حصه یعنی څلورمه حصه د ده ناپلیده نو ستا مونځ نه صحیح کي، او که کم و نو بیا صحیح دی. اوس پاکي په څه باندې حاصلول؟ وتطهیر النجاسة، پاکی حاصلول، التي د هغه نه نو یجب واجب دی غسلها وینځل د هغې نه علی وجهین، دا په دوه قسمه باندې دي. یعنی پاکی یعنی د پلیتی پاکول چې دی د دې وینځل چې دی دا په دوه قسمه دی، یعنی دا پلیتی په دوه قسمه ده. فما کان له عین مرئیه، بس هغه چې د هغه ذات ښکارېدو یعنی جسم والا وي، نو فطهارتها زوال عینها، نو پاکول یعنی لرې کول د هغې ذات بالکل، یعنی داسې پلیتی وي چې هغه ښکاري نو هغه بالکل ذات ختمول، نو ستا بیا هغه شی پاکیږي. الا مگر ان یبقى، چې باقی پاتې شي، من اثرها، اثر د هغې نه، اثر یې باقی پاتې شي، ما یشق ازالته، چې هغه ګران شي لرې کول د هغې نه، نو بس بیا هم هغه پاکیږي. اوس یو پلیتی داسې وي چې هغه ښکاري نو هغه ذات به بالکل ختمې، چې ذات دې ختم کو بیا هغه نه پس ان یبقى من اثرها، باقی پاتې د اثر، خو ما یشق ازالته، نو سخت هغه یعنی نخه چې دا هغه نه ختمیږي، نو خیر دی، نو که پلیتی دی ختمه کړي نو هغه پلیتی ختمه شوه. وما لیس له عین، هغه چې نوي عین مرئیه، هغه چې نوي هغه د پاره وجود ښکاره نه ښکارېږي، نو فطهارتها، طهارت د هغه پاکي د هغه دا ده چې ان یغسله، دا چې ووینځي، حتی یغلب علی ظن الغاسل، چې غالب ګمان دا وي د وینځونکي غاسل چې دی انه قد طهره، چې په تحقیق سره دا پاک شو. اوس داسې پلیتی وه هغه ښکارېده خو نه، نو غاسل وینځونکي دا ووینځلو دومره چې د ده دا یقین رالو، غالب ګمان دا رالو چې دا پاک شو، بس دا پاک شو، حکم یې دا دی. خو مخکې حکم دا و چې هغه جوسه لري پلیتی، نو هغه به ته بالکل پلیتی ختمې، او که هغه پلیتی ختمه شوه نښه یې شته دی نو بس بیا خیر خبره ده، هیڅ خبره نه ده، نو ته پې مونځ کولی شي بیا.
که جامو پسې نښتې وي. اوس استنجا والاستنجاء استنجا سنت سنت دی یجزئ جایز کیږي فيه په دې باندې یعنی جایز کیږي په دې کې په دې استنجا کې الحجر کاڼې والمدر لوټه په دې باندې دا جایز دی. وما قام مقامهما او هغه چې قایم مقام ګرځي د دې لوټي او د کاڼي لره یعنی ټوشي پیپر وغیره نو په دې باندې ته استنجا کولی شي. یمسحه چې مسح کی حتی تر دې ینقیه چې بالکل پاک کی. وليس فيه عدد مسنون او په دې کې عادت مسنونه نشته چې ته به سوزل دا لوټه دا وغیره استعمالي. وغسله بالماء وینزل په اوبو سره افضل دا افضل دی یعنی په دې باندې هم کولی شي خو وینزل چې دی دا افضل دی. وان تجاوزت النجاسة مخرجها که تجاوز کو پلیتی د مخرج نه یعنی د انسان د شرمګانه یعنی د مخرج نه هغه نجاست تجاوز کو نو لم یجز فيه نو جایز نه دی په دې کې الا الماء مگر اوبه والماء او نرم شي یعنی که دا داسې و چې دا په هغه وخت کې چې دی دا اوبه افضل دی کنه چې کله تجاوز د پلیتی مخرج نه تجاوز نه کړي نو چې کله د تجاوز وکړو د مخرج نه نو بیا څه شی دی نو لم یجوز جایز نه دی فيه په دې کې دا نو الا الماء مگر اوبه والماء او مایع شی چې مخکې مونږ بیان کړ چې مایع په کم شي باندې یعنی پلیتی پاکیږي پاکی حاصلېږي نو په هغه باندې. ولا یستنجي استنجابه نشي کولی بعظم اوسو آداب خی ولا یستنجي استنجابه نه کوي بعظم په ډوکي باندې ځکه ډوکي د جناتو خوراک دی. ولا روث نه په خوشیان و خپل پلید د انسان بم پلید کی. ولا بعظام ولا بطعام نه په طعام سره یعنی طعام بیزتی ده نو په دې باندې هو بم استنجا نه کی نه بشي کولی. او ولا بیمینه او نه په خلاص سره په دې باندې بم استنجا نشي کولی په دې بم استنجا نه کی. نو دا په آخره کې د استنجا آداب بیان کا چې ته به استنجا نه کې په څه باندې اډوکي باندې په خوشیانو باندې په طعام باندې او په خلاص باندې. نو الہ العالمین دو کې چې تاسو په دې سبق باندې پوه شوي یئ که بیا هم چاته څه مشکل نه خپل سوال په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. او یو آخره کې گزارش دی که کم درس نظامی سره وابسته خلک وي نو هغوی ته تاسو دا شیر کوي د ثواب په نیت باندې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.